سلامونه او نیکې هیلې د هیله اکاډمي درنو څارونکو یو ځل بیا ښه راغلاست. خوشحاله یم چې د کمپیوټر بنسټونو د څلورم درس په وړاندې کولو سره ستاسې په درانه چوپړ کې یم. هیله ده چې تر پایه مملتیا وکړئ. په دې درس کې به د کمپیوټر د ډولونو سره اشنا شو. یعنې له دې درس څخه د لوستلو موخه مو دا ده چې د کمپیوټر ډولونه وپېژنو چې کمپیوټرونه د معلوماتو د پروسس کولو د وړتیاو او چټکتیا له مخې په کومو ډولونو ویشل شوي دي. له دې اړخه کمپیوټر په څلورو ډولونو ویشل شوی ده چې لومړی سوپر کمپیوټرز، دویم یې مین فریم کمپیوټرز، دریم یې مینی کمپیوټرز او څلورم یې مایکرو کمپیوټرز دي. سوپر کمپیوټرز چې تر ټولو ستر کمپیوټرونه دي، مین فریم کمپیوټرز چې دا هم ستر کمپیوټرونه دي خو تر سوپر کمپیوټرز لږ څه واړه دي، او مینی کمپیوټرز منځني کمپیوټرونه دي، مایکرو کمپیوټرز کوچني کمپیوټرونه دي. دا چې دوی چیرته استفاده کیږي، څنګه استفاده کیږي او څه وړتیاوې لري، دا به په راتلونکو سلایډونو کې ولولو. لومړی تر ټولو ستر کمپیوټرونه یا سوپر کمپیوټرز دي. دا کمپیوټرونه د نړۍ په کچه تر ټولو ستر، چټک، بشپړ او ګرانبیه کمپیوټرونه دي چې د خورا سترو چارو لکه فضایي پروژو، نظامي پروژو، همداراز د یورانیم غني کولو کې او داسې نور سترې پروژې چې شاید موږ د هغې په اړه معلومات هم ونه لرو، په هغو پروژو کې دا کارول کیږي چې تر ټولو ډیره مخ پر ودې هیوادونه دا ډول کمپیوټرونو ته لاسرسی نه لري، ځکه چې دغه کمپیوټرونه کومې وړتیاوې چې لري هغوی نشي کولی چې په دې توګه ترې استفاده وکړي. تر دې وروسته ستر کمپیوټرونه یا مین فریم کمپیوټرز دي. دا کمپیوټرونه تر ډیره په سترو سوداګریزو مرکزونو، دولتي ارګانونو لکه وزارتونو، ستر ریاستونو یا سترو پوهنتونونو کې لکه آکسفورډ او داسې نور پوهنتونونه چې دي او سترو مخابراتي کمپنیو کې کارول کیږي. دا کمپیوټرونه په ډیرو هیوادونو کې شتون لري او دوی په خپلو سترو وزارتونو کې، سترو ریاستونو کې د سترو چارو لپاره دا هم ګټه اخیستل کیږي او دا هم تقریبا ډیرو مصارفو ته اړتیا لري چې بالخصوص کله چې دغه کمپیوټرونه ځای پر ځای کیږي داسې نه کیږي مثلا چې په یوه کوچنۍ کوټه کې لکه موږ چې لپټاپ او ډیسکټاپ کاروو ترې ګټه واخلو، دا بلکې سترو هالونو ته اړتیا لري او د دې ترڅنګ په ستر حال کې چې دغه کمپیوټرونه ایښودل شوي هغه کې باید هغه د حرارت درجه هم دوی ځان ته ټاکلې درجې لري چې په هغه اندازه باید د هغې حال یا د هغه کوټې د حرارت درجه باید برابره شوي تر څو دغه کمپیوټرونه پکې کېښودل شي او په سمه توګه کار وکړي. او همداراز له دغو کمپیوټرونو څخه د ګټه اخیستنې لپاره سترو انجینرانو ته چې دوی هغوی خورا لوړې زده کړې ولري د کمپیوټر ساینس په برخه کې هغو ته اړتیا ده. او تر دې وروسته منځني کمپیوټرونه دي. دا کمپیوټرونه تر ډیره په سوداګریزو مرکزونو کې، ادارو، پوهنتونونو او داسې نورو ځایونو کې کارول کیږي چې د معلوماتو د پروسس کچه نسبتا ډیره وي. یعنې کوم کارونه چې کوچني کمپیوټرونه نشي کولی دوی ترسره کوي. او تر دې وروسته چې هغه کوچني کمپیوټرونه دي د مایکرو کمپیوټرز په نامه یادېږي. دا کمپیوټرونه د تیرو کمپیوټرونو په نسبت کمزوري، ارزانه او کوچني دي. یعنې دغه درې ډوله کمپیوټرونه چې موږ مخکې ولوستل د هغو کمپیوټرونو په نسبت دا چې دي واړه هم دي، کمزوري دي او نسبتا ارزانه دي. او په همدې مخې اکثره خلک په کورونو کې بالخصوص نن سبا په ټولو کورونو کې دغه کمپیوټرونه شتون لري. دغه کمپیوټرونه چې تاسو په کور کې استفاده کوئ دا د کوچنیو کمپیوټرونو ډولونه دي چې دا کولی شي مثلا په دفترونو کې، په ښوونیزو مرکزونو کې، همداسې په کورونو کې د شخصي ګټې اخیستنې لپاره کارول کیږي. او دا کمپیوټرونه هم ځان ته ډولونه دي چې تر ټولو مهم لپټاپ او ډیسکټاپ دي. شاید چې ویې پېژنې لپټاپ هغه کمپیوټرونه دي چې کولی شو مثلا په بیک کې ځان سره انتقال کړو. ډیسکټاپ چې د میز په سر ایښودل کېږي او ترې ګټه اخلو، ځکه ورته ډیسکټاپ هم وایي. دا د دې کمپیوټرونو ډولونه دي. نو بیا که په ټوله کې ووایو چې کمپیوټر د معلوماتو د پروسس د چټکتیا او همداراز د ځواک له مخې په څلور ډوله ویشل شوي یو چې سوپر کمپیوټرز، مین فریم کمپیوټرز، مایکرو کمپیوټرز او مینی کمپیوټرز او مایکرو کمپیوټرز. چې بیا مایکرو کمپیوټرز په خپل ذات کې په بېلابېلو برخو ویشل شوي چې تر ټولو مهم یې هغه لپټاپ او ډیسکټاپ و چې موږ هم ورته لاسرسی لرو او روزانه یې ګورو. نو دا د کمپیوټر ډولونه چې تاسو ته مو په دې درس کې وړاندې کړل. خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي وي. هیله ده چې په راتلونکو درسونو کې مو هم ملتیا وکړئ. تر بیا ښې چارې.